دا ورور وایي بعضې خلک په سر کې چپه لاره باسي، ښځې هم داسې کوي، دا روا دي که نه؟ په سر کې سیده لاره ایستل چې وریښتان په دې مابینځ کې دوه حصې کې دې خواته او دې خواته، دا سنت طریقه ده او د دې سره مخالفت کول دا د سنت خلاف عمل دی. بهتره دا ده چې څوک وریښتان لري وریښتان غټوي باید په مابینځ کې لار وباسي، او که چیرې د مابینځ لار نه باسي نو دا د سنت خلاف طریقه ده، د سنت خلاف عمل دی. باید مسلمان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي، د نبی علیه السلام د سنت مطابق خپله زندگی تیره کړي. مفتی صاحب محترمه، چې یو ځل قبول او ایجاب وسي، مهر مقرر سی 5 لکه، بیا د واده په شپه د نکاح عقد وسي، بیا کم مهر ټاکل کېدلی سی؟ نه، نکاح دا دوهمه نکاح چې خلک کوي دا ضروري نه ده. اصل نکاح هغه وه چې یو ځلې وسوله، دوهم ځلې بیا نکاح کول دا ضروري نه ده. البته احتیاطاً یې خلک کوي، په احتیاطي نکاح کې مشکل نسته، کولی سي. یخله شاوخوا ګوره، په احتیاطي نکاح کې مشکل نسته، احتیاطي نکاح کولی سي. خو په احتیاطي نکاح کې چې کم مهر کښېښول سي هغه مهر لازم نه دی. مهر هغه لازم دی چې د کم مهر په ذریعه باندې حرام حلال سی، یعنی پردي ښځه خپله سی، او چې کله هغه ښځه د سره څه په نکاح وه نو دوباره چې احتیاطي نکاح وسي په دې سره بیا مهر لازمیږي نه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. که یو سړی یو چا ته پیسې ورکړي په مضاربت باندې چې پسونه په واخله، او هغه سړی هم پسونه په واخلي او بیا په دې پسونو کې تاوان وکړي، نو اوس مضارب او رب المال دواړه په تاوان سره شریکان دي که یوازې پر رب المال دي؟ اول به طریقه دا ده چې په مضاربت کې به اول دغه نقصان دا د ګټې څخه که ګټه کړې وه د ګټې څخه به هغه نقصان پوره کوې، او که تر ګټې هم واوښتي بس بیا نو د سرمایې څخه ولاړي. د مضارب دا نقصان سو چې کار یې کړی دی، مزدوري یې کړې ده، نور عوض نه لري، او د مالداره د رب المال بیا دا تاوان سو چې هغه سرمایه یې ولاړله. د مضارب څخه به پیسې نه اخیستل کېږي، پیسې د مضارب څخه نه اخیستل کېږي. مفتی صاحب، زما مور او پلار خپل ډېر وخت په تلویزیون تېروي، زه باید څنګه نصیحت ورته وکړم چې بې احترامي یې ونه سي؟ یو عالم د کلي امام، یو سپینږیری، یو مشر ورته پوه که چې هغه بابا ته خبره وکړي، یا کله کله په کور کې د دین بیانونه لګوه، د علماو بیانونه لګوه، دوی ته مه وایه چې بابا راسه بیان واوره، په ډوډۍ کښېنستل ورته داسې عجبه بیان پیدا کړی دی، خپله په دې باندې بېادبي مور سره کوه، په حکمت په طریقه باندې د دې سره خبره وکړم، او یا د یو مشر سره خبره وکړه چې هغه مشر دی پوه کړي، ته خپله بېادبي مور سره کوه. الله جل شانو قرآن شریف کې وایي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، که ستا مور و پلار تا ته ویله چې ته د الله پاک سره شریک ونیسه، مشرک سه، فلا تطعهما، د دې خبره مه منه، لیکن متصل وایي وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ګزاره ښه ورسره وکړه، ښه ګزاره ورسره وکړه. زه یو ځوان یم، عبادت راته مشکل سوی دی، په دعا کولو کې راته زړه تنګوالی راځي، د سهار اذان بیخي نه اورمه، ډېر وخت رانه قضا وي، څه باید وکړم؟ ماحول بدل که، د صالحینو د نیکانو صحبت او مجلس اختیار که، صحبتی صالح تو را صالح کند، د صالحانو هم نشینی، د هغو مجلس، د هغو د دین مجلسونه، د قرآن شریف درس وي یو ځای، د احادیثو شریفو درس وي یو ځای، د علماو مجلس وي یو ځای، په دې کې شرکت کوه. کم از کم په 24 ساعته کې باید 15 دقیقې، نیم ساعت موږ او تاسې په یو روحاني مجلس کې کښېنو، کم از کم. مخکې زما درس مو بخاري شریف را سره، مسلم شریف را سره درس و، نو کله چې فتح راغله، امارت راغلی، موږ کابل ته راللو،
نو د فتحې په 11مه ورځ باندې ما د لې په یو مدرسه کې درس پیدا کړي یو شیخ صاحب و هغه ته مې وویل هغه ویل چې زموږ په مدرسه کې به زه کتابونه درکړم د 11 شپې ما وقفه وکړل تر دې وروسته مو بیرته درس شروع کړي نو بیا م الحمدلله تر اوسه نه دي قضا کړې کوي نو یو ورځ یو ملګري پوښتنه راسه وکړله ما ورته وویل ما ویل بې درسه چې ټوله ورځ سړی په وظیفه کې تېروي یا د هغسې ناستي نه د قرآن شریف مجلس وي نه د حدیث شریف مجلس وي ما ویل دا ځان داسې راته معلومیږي بلا تشبیه ستاسو د مخه دې حیا وي لکه جنوب لکه هغه یو انسان چې جنوب وي نه مسجد ته تللی سي نه یو پاک مجلس ته تللی سي نه د چا سره خبرې کولی سي ځان مردار ورته معلومیږي ما ویل چې په شپه ورځ په 24 ساعتو کې یو سړی د دین په مجلس نسي بوخت نه کښېني ما ویل زه خپل ځان خو داسې محسوسوم نو اوس چې ما موږ درس کوو په دې درس کې ما ویل د دې غم نه یم اخیستی چې طالبان ملایان کمه په دې درس کې ما ویل د ځان غم اخیستی یم کم از کم چې په 24 ساعته کې یو 2 ساعته موږ په مدرسه کې تیر کړو د قرآن شریف درس وي د احادیثو درس وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم نام رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدوسو نبی علیه السلام داسې ورته وویل چې دا واورو لکه اخرا کالي چې ووینځې لږ زړه پاک سي ایمان مو تازه سي نو موږ او تاسو د ځوانانو لپاره پکار ده چې موږ او تاسې باید د ځان لپاره ضرور یو مجلس پیدا کړو سفر پسې وکړو تګ پسې وکړو خو باید ولاړ شو په دیني مجلس کې کښېنو او داسې موږ او تاسې په هفتو باندې په میاشتو باندې په شپو ورځو باندې نه د دین مجلس لرو نه د دین په مجلس کې کښېنو نو هغه هلته د ایمان چې کم نور دی مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة الله پاک مثال ورکوي وایي لکه یو تاخچه ده په دې تاخچه کې یو شیشه ده په دې شیشه کې یو څراغ پروت دی د هغې لکه چې ګرځي په دې شیشه کې یو څراغ پروت دی دا څراغ د زیتونو په تیلو لګیږي دا د ایمان مثال دی د مسلمان سینه ده تاخچه ده په دې تاخچه کې زړه دی دا زړه یو شیشه ده په دې شیشه کې څراغ دا ایمان دی دا ایمان په چا باندې بلیږي د زیتون تیل څه شي دي د دین مجلس دا د زیتون تیل دی چې د زیتون تیل راشي څراغ به بل وي او کنې رفته به دا څراغ مړ کیږي نو کوشش دا وکړي په کوم ډول لنګۍ تړلو باندې سنت ادا کیږي د سنت د ادا کولو لپاره رنګ نه دی ضروري نبی علیه السلام مبارک تور لنګوټه هم تړلې ده سپینه یې هم تړلې ده او ژړه یې هم تړلې ده ژړه هم راغلې ده او بعضې علما وایي ژړه چې د هغه ملایکه و تړلې او په بدر کې او داسې لنګوټه هم نبی علیه السلام تړلې ده چې سره لیکې پکښې کې وي نو چې د سنت په نیت باندې وتړې که تورې که سپینې که خړې که شنې مشکل نه لري که چیرې یو څوک د لمانځه په وخت کې لنګۍ نه وي پر سر کړی یوازې خولۍ ولري او یا لوڅ سر وي خو څادر ولري په دغه حالت کې څادر تاوول د سر نه او لمونځ کول پرې جواز لري بلکل یې لري په لڅ سر باندې لمونځ کول خو مکروه دی نو چې مکروه دی باید سړی په لڅ سر لمونځ نه وکړي یو شی باندې سر پټ کړي یا په څادر باندې یا په بل شي باندې په کار همدا دی او که لنګۍ نه وي خولۍ وي خالي خولۍ هم کفایت کوي مشکل نه لري یو کس بل کس ته موټر ورکړل چې زه یو ځای ته ځم یاد کس موټر چپه کړ اوس مالک د موټر ورته وایي چې موټر نه غواړم چپه سوی ما ته قیمت د موټر راکړه د چپه موټر نه غواړم مسله دا ده که هغه موټر چې د چپه کړی دی هغه په داسې حالت کې دی چې بالکل قابل د استفادې نه دی نو بیا د قیمت ځینې غوښتلی شي او که په هغه کې بعد ترمیم چې ترمیم کې اوس استفاده کېدلی شي نو بیا به دی د هغه نقصان تاوان ځینې غواړي مثلا فرض که جوړ موټر مثال وایم دا په 15 لکه دی اوس چې چپه سوی دی دا په 2 لکه سو نو هغه 3 لکه تاوان به ځینې غواړي